هغه د کلیوالو په وینا چې اوس یوازې ګاډران پاتې دي، بس چې ګاډران لا هم څوک پر وچه سپېږي، تقریبا ګاډران به هم یوسي. هغه خونه چې ساتونکي پکې د خلکو د ساتنې لپاره ژوند کاوه د دوی شاید غیر محفوظه دي. دا د چمن د روغاني چین ته نږدې د لیول کراس د لیویزو تاڼه ده چې تاسو یې حالت په خپله د دروازې په خپله دلته حالت تاسو لیدلی سئ چې دلته تقریبا 1.5 کال مخکې پر دغه ځای باندې په دغه تاڼه کې د نامعلومو کسانو له لوري دلته بم ور وغورځول سو او بیا 5-6 لیویز کې ژوبل سول. له هغه وروسته بیا لیویز دلته راغلی نه دي او په خاصه توګه بیا هغه وخت چې چمن ضلع سول او در دغه ایریې پرې دغه ایریا دغه علاقه او پولیسو ته ورکړل سول. له هغه وروسته پولیس په میاشته کې خلک په یو وار هم نه ویني، که څه هم دغه علاقه او پولیسو ته ورکول سوې ده خو پولیس بیا چا لیدلي نه دي. زموږ دلته د دغه پولیسو د ورکړې څخه وروسته چې دغه علاقه او پولیسو ته ورکول سوې ده د خلکو څخه به پوښتنه وکړو چې بیا صورتحال یا حالت څنګه دی. که راته ووایه شمشاه جانه چې کوم وخت پولیسو ته دغه ایریا ورکول سوې ده، پولیس دلته ډیوټي ورکوي راځي او که یاره بیا دغه راشي بیا نه دي راغلي. دا موږ دا غواړو چې دا تاڼه فعاله شي، دلته لیویزو یا پولیس ورکړي. زموږ د حکومت څخه دا خواست دی. دلته غله هم ډېر سوي دي، بدامني هم ډېره سوې ده. زموږ دلته دکانونه دي، پمپونه مې دي. موږ د دې څخه ډېر په تکلیف یو. موږ دا غواړو چې دا برته فعاله شي، که لیویز وي که پولیس وي. حکومت څخه دا خواست کوو چې برته راشي فعاله کړي، چې هر خدمت یې موږ خدمت ته تیار یو. حاجي که راته ووایه ستاسو د لې نږدې دوکاندارۍ شته، پولیس چې کوم وخت راغلي دی مخکې لیویز ول، لیویز شو که اوس پولیس یاره پولیس نه راځي. پولیس کله کله راشي دلته یې ګړی ودرېږي برته ولاړ شي. مخکې چې لیویز وله دا تاڼه فعاله وله دلته نه غل راتلی نه رویني راتلی نه واردات کېدی نه شی. اوس هره ورځ هم د خلکو څه موټرسایکلان اخیست کېږي، هم د خلکو څه صدریانې اخیست کېږي، د خلکو ښه ښه ځوانان ورولي ټکان پر کوي. موږ حکومت ته دا خواست دی چې موږ دا تاڼه برته رافعاله کړي. صحیح. د دې تر څنګ یو بل د دې سیمې اوسېدونکی دی، د هغه څخه به هم د دغه تاڼې په اړوند پوښتنه وکړو. جی احمد ظاهر صاحب موږ کور ودانۍ وایي چې ته دونه ټیم ودې خوا ته ورکړي. دغه ایریا چې کوم د لیویز واخیستل سو پولیس ته ورکول سوه، نو پولیس نفري کمه ده. دا که چیرې پولیس نشي سمبالولی نو ورته واپس په لیویز ته ورکړي. دلته زموږ د پرون د ورځې واردات تقریبا 50 زیات کسان وشکول سو. دغه ریلوې لاین دی د دې سوا خوا د مصدق کادر تاڼې پورې د آی ډي پي کټه پورې د پولیس نفري پر دې ځای باندې کمه. که چیرې پولیس نشي سمبالولی و لیویز ته واپس ورکړي. ګرانو کتونکو یوازې نه چې د لیویزو د تګ سره دغه تاڼه غیر فعاله سوې ده او غیر محفوظه سوې ده چې دروازه یې تاسو خپله وینئ چې دلته لیکلي دي چې بغیر اجازت کې اندر آنا منع ہے. نو اجازت تاسو دلته دننه راسئ، اجازت به دوی له چا څخه واخلي. دننه د تاڼې حالت دغسې دی، دوی به اجازت له چا څخه واخلي. دلته زیاته ګندګي کې پرته ده په دغه تاڼه کې، اوس دغه کمره کې یا په دغه خونه کې زیاته ګندګي پرته ده. هغه د کلیوالو په وینا چې اوس یوازې ګاډران پاتې دي، بس چې ګاډران لا هم څوک پر وچه سپېږي، تقریبا ګاډران به هم یوسي. د دې تر څنګ مخته د دغه تاڼې سره دې خواته یو تالاو او څه درختې بل شی هم ولو چې دلته د دغه علاقې لپاره څه دغه درلودی. خو درخته تاسو خپله وینئ چې نه دلته اوس فلحال درخته شتون لري، بلکې درخته هم خلکو کاټ کړې ده، هغه هم وړې ده. او تالاو مخامخ مسجد شریف دی چې خلکو به دلته مخکې چې لیویز ولله لمونځ یو شی د اوداسه لپاره به شی کې کاوه. خو اوس حالت تاسو خپله لیدلی سئ. دغه د تالاو دی، هغه دننه کچرې په تالاو کې شان د لورا ځای او لښکاره ځای څخه معلومېږي. کلیوال یا خلک دا غوښتنه کوي چې دغه تاڼه دی بیرته لیویزو ته ورکړل سي. که چیرې نسي ورکول کېدلی دغه د روغاني له چین سره دغه تاڼه د هډوکو د چین چې هډي پیکټ ورته وایي او هغه مخامخ بیا د تور پل سره کومه د لیویزو چې کومې تاڼې وي او پولیس ته ورکول سولې، لږ تر لږه هلته دې د پولیسو نفري ورکړل سي او هلته د پولیس فعال کړل سي تر څو دوی ډیوټي ورکړي او د خلکو ساتنه وکړي.